سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني امریکا ته ورسید. ارګ وایي چې ولسمشر به په دې 2 ورځني سفر کې له جو بایډن د کانګرس له غړو او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې او بحثونه وکړي. د امریکا پوځ لوی درستي جنرال مارک میلي وایي چې افغان سرتیري له خپل هیواد څخه دفاع کولی شي. هغه ویلي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د طالبانو خطر هم راحت کې نه دی چې د اندېښنې وړ وي. په هرات ولایت کې 130 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. ځایي چارواکي وایي چې دغو وسلوالو په شینډن ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول. پاکستان وایي په افغانستان کې د هغه حکومت ملاتړ نه کوي چې زور له لارې واک ته ورسیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا د افغان سولې پروسې څخه ملاتړ کړی دی. او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پاکستان استخباراتي اداره د پښتنو د سیاسي او مدني فعالینو په وژلو کې لاس لري. هغه زیاته کړې کړه ثبوتونه لري چې عثمان خان کاکړ په قصدي توګه وژل شوی دی.